دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته د فیسبوک میسنجر 15 خوندور سټینګونه در وښیم چې دغه 15 سټینګونه تاسو په فیسبوک میسنجر کې موجوده دي خو تاسو به تر اوسه پورې فایده نه وي ځنې اخیستې نو ډېر خوندور سټینګونه دي ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغو طریقو څخه فایده واخلي نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم نو راځو دوستانو اول سټینګ در ښیم دغه اول سټینګ په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ په میسنجر کې یو چاته په سټایلیش ډیزاین کې میسج ورولېږئ خو دوستانو ګورئ کله چې تاسو په میسنجر کې یو چاته میسج ورلېږئ نو تاسو سمپل هغه ته میسج ولیکئ ورولېږئ نه دوستانو دغه میسج تاسو په سټایلیش ډیزاین کې ورلېږلی شئ مثال ما دلته ولیکئ هاي ګوره کله چې تاسو هغه میسج ولیکئ څنګ ته سرچ بټن درکوي په دغه سرچ بټن څخه کله تاسو کلیک وکړئ دلته ګوره تاسو دغه ډیزاینونه راواړول اوس دغه میسج په کوم ډیزاین کې ورلېږئ سمپل په هغه ډیزاین باندې کلیک وکړئ ګوره هغه میسج په هغه ډیزاین کې سند سو یعنی میسج لیکئ څنګ ته سرچ بټن ده په دغه سرچ بټن باندې کلیک کوئ دغه ټول ډیزاینونه دي په هر ډیزاین کې ورلېږئ په هغه ډیزاین کې ورلېږلی شئ ګوره دغه اخري څونه ښایسته ډیزاین ده په دې ډیزاین کې کله هم تاسو ورولېږئ دوستانو دغه میسج به هغه کس ته سند شي خو کله چې هغه کس په دغه میسج باندې کلیک وکړي له هغه بعد به هغه کس ته دغه میسج راړوي یعنې دوستانو د اول سټینګ په ذریعه سره تاسو په میسنجر کې یو چاته په سټایلیش ډیزاین کې میسج ورلیکلی شئ اوس راځو دوستانو دویم سټینګ در ښیم دغه دویم سټینګ په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ چې په میسنجر کې د یو چا میسجان پټ کړئ یعنې دوستانو اوس دلته مثال په میسنجر کې تاسو له یو چا سره ډېر زیات ضروري میسجان کړي دي پرسنل میسجان مې ورسره کړي دي نو ستاسو موبایل ستاسو ملګری مو راخلي بل څوک یې مو راخلي او هغه ستاسو په موبایل کې میسنجر هم خلاصي هغه میسجان هم ګوري نو اوس دوستانو دلته په میسنجر کې تاسو د یو چا ټوله میسجان ورپټولی شئ اوس مثال ما دلته له بلال خان سره ډېر زیات ضروري میسجان کړي دي پرسنل میسجان مې ورسره کړي دي زه غواړم چې د بلال خان دغه ټوټل میسجان له میسنجر څخه پټ کړم بیا سر څوک میسنجر هم خلاص کړي نو هغه میسجان به دلته نه ورته راړوي نو هغه به تاسو څنګه کوئ خالي به تاسو د بلال خان په نوم باندې داسې کلیک ونیسئ کله چې تاسو د بلال خان په نوم باندې کلیک ونیسئ نو ګوره اول اپشن د ارکیو په نامه درکوي په دغه ارکیو باندې به تاسو کلیک وکړئ کله چې تاسو په دغه ارکیو باندې کلیک وکړئ ګوره اوس تاسو د بلال خان میسجان دلته نه درکوي سر څوک میسنجر هم خلاص کړي دوستانو ګوره هغه ته به د بلال خان میسجان دلته نه راړوي نو هغه میسجان بیا تاسو چیرې راړوئ ګوره ډېر اسانه ده په دغه کونج کې موږ سره آیکن ده په دغه آیکن باندې به تاسو کلیک وکړئ کله چې تاسو په دغه آیکن باندې کلیک وکړئ لاندې به راشي ګوره دلته موږ سره دویم اپشن ده د ارکیو چیټس په نامه په دغه ارکیو چیټس اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ کله چې تاسو په ارکیو چیټس اپشن باندې کلیک وکړئ نو دلته به تاسو ته د بلال خان میسجان راړوي نو دلته بیا تاسو له بلال خان سره میسجان کولی شئ یعنې د هر چا چیټ کوم پټول هغه تاسو ارکیوټ کړئ نو هغه میسجان به بیا تاسو دلته جلا په ارکیو چیټ کې راړوي نو له هغه سره بیا تاسو دلته میسجان کولی شئ او کوم چیرې له دغه بیرته ختمول بیرته کلیک پنسئ اول اپشن د ان ارکیو په دې کله تاسو کلیک وکړئ دغه میسجان به بیرته ډایرکټ میسنجر ته ځي بیا دلته بیرته تاسو په میسنجر کې میسجان ورسره کولی شئ نو اوس راځو دوستانو دریم سټینګ در ښیم دغه دریم سټینګ په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ چې د یو چا نوم ور بدل کړئ اوس مثال دوستانو د دغه نوم بلال خان ده که چیرې ستاسو ملګری ستاسو موبایل ته ګوري نو که چیرې تاسو له دغه کس سره میسجان کوئ د هغه سره در خلاصیږي ستاسو له بلال خان سره میسجان کوئ نو اوس دوستانو تاسو د دغه کس نوم ور بدلولی شئ د خپل خوښې نوم ورکولی شئ نو بیا که چیرې ستاسو ملګری هم ستاسو موبایل ته ګوري او تاسو له دغه سره میسجان کوئ نو د هغه به سر نه در خلاصیږي ستاسو اوس له چا سره میسجان کوئ نو نوم بیا څنګه ور بدلوئ په دغه کونج کې آی بټن ده په دغه آی بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ په دې کې دریم اپشن د نیک نیمز په دغه نیک نیمز باندې به تاسو کلیک وکړئ دلته به یوه ستاسو آی ډي راواړوي یوه به د هغه آی ډي راواړوي نو سمپل به تاسو د هغه آی ډي باندې کلیک وکړئ ګوره سیټ نیک نیم ورته لیکلی ده سمپل په هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ دلته چې هر نوم ورکوئ هغه نوم ورکولی شئ مثال دلته زه ورکوم خالي مستر خان ورکوم تاسو هر نوم ورکوئ هغه نوم ورکئ هغه ورکئ په سیټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ کله چې تاسو په سیټ بټن باندې کلیک وکړئ ګوره دوستانو د دغه کس نوم بدل سو اوس که چیرې تاسو له دغه کس سره میسجان کوئ نو ګوره د هغه نوم بدل ده له بلال خان چې موږ نوم مستر خان ته واړوئ نو اوس که چیرې ستاسو ملګري هم ستاسو موبایل ته ګوري او تاسو له دغه کس سره میسجان کوئ نو د هغه به سر نه په خلاصیږي ستاسو اوس له چا سره میسجان کوئ نو اوس راځو دوستانو څلورم سټینګ در ښیم دغه څلورم سټینګ په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ په میسنجر کې ضروري میسجان جلا کړئ اوس مثال تاسو له دغه کس سره ضروري میسجان کړي دي او تاسو له دغه سره نور میسجان هم کوئ نو هغه ضروري میسجان ټول شاته پاتېږي نو اوس دوستانو په دې کې تاسو هغه ضروري میسجان په ډېرې اسانۍ سره جلا کولی شئ اوس مثال دغه ډېر ضروري میسج ده زه غواړم دغه جلا کړم خالي په هغه میسج باندې به تاسو کلیک ونیسئ کله چې تاسو په هغه میسج باندې کلیک ونیسئ لاندې تاسو ته د پین په نامه اپشن درکوي په دغه پین باندې به تاسو کلیک وکړئ ګوره هغه میسج پین سو اوس مثال یو دغه میسج ډېر ضروري ده خالي په هغه میسج باندې کلیک نیسئ لاندې پین بټن ده په دغه پین بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ ګوره دغه میسج هم پین سو نو اوس تاسو له دغه رحیم خان سره کوم ضروري میسجان کړي دي
هغه کوس چیرې تاسو غواړئ چې هغه میسجان خالي ماته راوړو کوم سیمه جلا کړی دي کوم سیمه پین کړی دي هغه به تاسو څنګه راوړئ ګور دا کونج آی بټن دغه آی بټن باندې تاسو کلیک وکړئ کله چې تاسو په آی بټن باندې کلیک وکړئ لاندې ګور تاسو ته اپشن درکوي دی ویو پین میسجز په نامه په دغه ویو پین میسجز کلم تاسو کلیک وکړئ کوم میسجان تاسو پین کړی دي کوم میسجان تاسو جلا کړی دي نو یعنی هغه ضروري میسجان به دوستانو دلته تاسو ته جلا په پین میسجز کې راړوي یعنی دغه سلرم سټینګ په ذریعہ سره تاسو ضروري میسجان جلا کولای شئ نو سره دوستانو پنځم سټینګ ته پنځم سټینګ درخایما دغه پنځم سټینګ په ذریعہ سره به تاسو وکولای شئ د خپل موبایل ساده میسجان میسنجر ته واړوي یعنی دوستانو مثال کې چیرته تاسو غواړئ چې د موبایل دغه ساده میسجان دي ماته په میسنجر کې راځي نو دغه به تاسو څنګه اړوئ سمبل به تاسو خپل میسنجر خلاص کړئ دا کونج کې آیکن د دغه آیکن باندې تاسو کلیک وکړئ کله چې تاسو په دغه آیکن باندې کلیک وکړئ لاندې به راسي لاندې تاسو د اس ام اس په نامه اپشن درکوي په دغه اس ام اس اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ دغه اپشن به سمپل تاسو آن کړئ دلته بیا سمپل په میسنجر باندې کلیک وکړئ او په سیټ از ا ډیفالت باندې کلیک وکړئ کله چې تاسو په سیټ از ا ډیفالت باندې کلیک وکړئ سمپل به خپل میسنجر ریفریش کړئ اوس ګور دوستانو د موبایل ساده میسجان هم تاسو په میسنجر کې راړوي او دغه رقم د میسنجر میسجان هم دلته تاسو ته راړوي نو دغه رقم که چیرته تاسو غواړئ یا ماته د ساده میسجان په دغه میسجز کې راړوي او د میسنجر میسجان د خالي ماته په میسنجر کې راځي نو هغه بیا تاسو څنګه کوئ بیرته به تاسو سمپل په دغه آیکن باندې کلیک وکړئ لاندې به راسي لاندې بیا تاسو په اس ام اس اپشن باندې کلیک وکړئ کله چې تاسو په اس ام اس اپشن باندې کلیک وکړئ دغه د اس ام اس اپشن به تاسو آف کړئ بیا به سیټ ډیفالت اپ سیټینګ باندې کلیک وکړئ لاندې بیا تاسو په میسنجر باندې کلیک وکړئ او دلته به دغه میسجز وروخاست کله چې تاسو په دغه میسجز باندې کلیک وکړئ دوستانو نو بیرته به هغه ساده میسجان میسجز ته واوړي او صرف د میسنجر میسجان به تاسو ته په میسنجر کې راځي او نور میسجان به بیرته تاسو دلته په میسجز کې راځي نو دوستانو دا موږ سره د فیسبوک میسنجر 15 خوندور سټینګونه خدای دې وکړي تاسو له دغه ویډیو څخه خوند اخیستی وي او دغه 15 سټینګونه مې زده کړي وي نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوی ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه له دغه تر کوچه پیدا واخلي نو ملایک په نور خسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ د خدای په امان